2 ښځې کول 3 ښځې کول 4 پورې شریعت اجازت کړی دی او هیڅ عیب پکې نشته. صحیح. خو وختونه دي بدلیږي، روایات بدلیږي، تقاضي د هغې بدلیږي. مخکې زمانه کې که موږ د پیغمبر علیه السلام د زمانې مثالونه ورکو نو هغه د خیر القرون دور و. د خیر القرون دور پاک دور و. پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام ودونه کړي دي او هغه ودونو کې هغوی خپلو بیبیانو ته حق ورکړی دی او بل هغه ځای کې هغه زمانه کې یو رواج و د مختلف ډیرو ښځو، د 2 ښځو، د 3 ښځو. هغوی ته بس مشکل نو او که مشکلات په نو د الله حکم ته به کتل نو لږ د الله د حکم تابعداري به کوله. لکه حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ 2 بیبیانې وي. نو دا هغه متعلق راځي چې هغه چې کمی بیبي سره به نن نمبرو نو د هغې د کور په اوبو باندې به او دسم نه کو، نه هغې او د کور اوبه به هم نسکلي. اوس چې ته یو زنانه ته دومره حق ورکې، دومره د هغې دلجویي کې، نو بیا او دا صرف د دې دپاره چیرې د الله د حکم تابعداري یې کوله. پیغمبر علیه السلام نه اورېدلي و چې که چا په 2 ښځو کې انصاف ونه کو، یوې ته کم وکتل یوې ته زیات وکتل، د قیامت په ورځ به چې راپاسي نو بیا به نیم بدن به د شل وي. نو دی د پیغمبر نه اورېدلي نو هغوی د دغې عذاب نه ځان ساتلو دپاره د ښځو د حقوقو خیال ساته. نن سبا مونږ حقوق نه پیژنو. اوس چې حق نه خاوند د ښځې پیژني او نه ښځه خاوند حق پیژني نو جګړې به هم راځي. که 2 نه یو وي نو هغې سره به هم جګړې، ټول عمر به جګړې ورسره، په جګړو به عمر تیر شي ځکه چې حقوق نه پیژني. اوس ته نن سبا یو ښځې ته ووایه چې یاره زه واده کوم، 2یم واده کوم، نو هغه په جګړه شي وایي نه به کې. اوس د دې جواب خو دا نه دی چې یاره نه به کې، اخو هغه ته شریعت حق ورکړی دی. د 2یم واده، د 3یم او د 4م هغه ته خدای حق ورکړی دی. ته ورته وایې نه به کې، نو چې نه به کې نو نقصان کې که نو چې کله ته خپل حق پیژنې او د خاوند حق پیژنې نو بیا به دا نه کې ټکې به نه وي چې نه به کې، بلکې ته به دا چلو کې ښځه دې دا ووایي چې بالکل وایم نه 3م هم وکړه 4م هم وکړه، خو چې زما کوم حق دی نو زما حق تلفي به نه کې او د هغې دپاره قانوني لاره اختیار که. بالکل په سټامپ پیپر تی لیکلی واخله چې زما دا حق دی، دا حق دی، دا حق دی، دا حقوق ما ته راکه. بالکل 2یم وکړه 3م وکړه، څوک کولی شي د ښځې خپل حق دی، سکنا د هغې حق دی، ځان له کور د هغې حق دی، دغسې چې دی نو خوراک جامه پیزار د هغې حق دی، مهر د هغې حق دی. ته ترې پوره خپل حقوق واخله، کوي دی که نه واده، بیا به جګړه نه راځي. خو هلته ښځه چې ده نو هغه جاهله ده. دا دور داسې جاهلیت دور دی چې ښځې ټولې جاهلانې دي. نو جاهلیت د وجې نه ښځه خپل حق نه غواړي، هغه حق چې دی نو هغه سلب کوي. نو دغه زیاتې دی، دغه ظلم دی. او چې بیا سړي داسې شي لکه د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ په شان چې یاره هغې ته پوره حق ورکوي، د هغې په کور کې بیا اوبه هم نسکي چې بله پې خفه کېږي. او داسې پیغمبر علیه السلام سره هم شوي دي په کور کې. پیغمبر علیه السلام د یوې بیبي په کور کې ناستو، بلې بیبي چې دی نو وله څه خواږه راولېږل، نو هغه بله بیبي پوه شوه چې وایي دا خو هغې راولېږل، هغه کاسه یې واغېشته او داسې لرې یې وویشته. نو دا د ښځو فطرت کې داسې دی چې دا بله نه برداشت کوي، د خاوند مینه تقسیمېدل نه غواړي. خو دومره ده که ته هغې ته پوره حق ورکوې نو بیا هغه هم د شریعت پابندي کوي او ته هم د شریعت پابندي کوي. نو بیا چې حقوق لږ لږ یو بل ته نرمي اختیار کړي نو بیا 2 نه بیا 3 نه بیا 4 کېږي. خدا ده چې یو بل حقوق وپېژندلی شي. نو مونږ حقوق نه دي پېژندلي. او حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ وی دومره احتیاط کو، په آخره زمانه کې شام ته لاړ او شام کې د 2 بیبیانې وی وفات شوې په یو ورځ باندې. نو چې وفات شوې نو چې قبر ته ښکته کولی
نو بیا پچه پکې وویشته چې یاره کم یو مخکې ښکته کو کم وروستو، نو چې قراندازي د کمې راوخته نو هغه یې مخکې دونه پورې چې په خښولو کې هم هغه احتیاط وکړه چې یاره د یوې حرف تلفي ونشي، یو مخکې نشي او وروستو. نو دا احتیاط چې کېږي او دغه د خدای نه یره د چا په زړه کې وي او ښځو له خدای دومره عقل ورکي، نو بیا ژوند ګران نه دی. داسې مثالونه هم شته، لکه صرف دا نشته چې یاره د دې نه نفرتونه خورېږي او دې سره جګړې راځي. نه، مونږ ته الحمدلله علما مثالونه بیان کړي دي. د کتابونو یو خبره لیکلې ده، وایي یو تاجر هغه په کلي کې اوسېده، کلي کې دکانو، نه هغه به میاشت کې یو ځل خاریې ته راته، سودا به وړه، خاریې نه خلک سودا وړي، نو هغه 2-3 شپې به کولې سودا چې کوله نو 2-3 شپې به یې کولې، نو بس بیا به کلي ته لاړه، سودا به هلته خرڅوله. نو هغه وایي چې یاره دا 2-3 شپې مې دلته وینو، دلته یو واده کوم، زړې واده ته وشو. نو په خاریه کې یو ښځې سره واده وکړ، چې واده یې وکړ نو چې هغه ښځې ته هېڅ پته نه لګېده، خو بیا هم د خاوند د رویې نه او د هغه د حالاتو نه ښځه خبرېږي. نو داسې دا ښځه پې شکمنه شوه چې ده خو چاته څه چل کړی. نو خپله خادمې کومه نوکره ورسره وه کور کې، ورته یې وایي ته د پسې خاریې ته لاړه شه چې دې هلته څه کوي. نو هغه ورپسې راغله او هغې وکتل چې یاره دغسې واده یې کړی دی او کور دی او ماښام ورځ بازار کې تېره کړي او بیا ځي هغه کور کې شپه کوي او بیا ښځې ته راغله، حل یې ورته ووایي چې دغسې هغه هلته بل واده کړی دی او ډېره ښه ده. اچانک دا خاوند وفات شو. چې وفات شو نو دې زړې ښځې د هغه میراث چې تقسیمو او حصې را واغشته، نو د هغه بلې ښځې حصې پکې وکړه. خپله حصه چې دې ته میلاو شوه هغې په منځ باندې نیمه کړه، نیمه د هغې کېده او نیمه د دې کېده. نوکرې ته یې ویې دا وله ورسوه، دا د هغې حق دی. چې لاړ ښځه نوکره یې لاړه او هغه کور ته ورسېده، نو هغه ښځې ته یې ویې دا ستا هغه حق دی، هغه خاوند مړ شوی دی، نو دا تاله هغه بلې ښځې هغه ستا حصه رالیږلې ده. نو هغې ورته وی چې بلکل زه ښځه وم او زما د په مال کې حق کېده، خو دې مخکې هفته کې هغه ماله طلاق را کړی، نو چونکې مال یې طلاق را کړی دی، مهرباني وکړه دا پیسې خپلې مالک له واپس یوسه. نو هغې ورته واپس کړې. نو چې دغسې وي دغسې ښځې دا مثالونه هم تېر شوي دي. نو الحمدلله اسم نی بیا 2 ښځې نه 4 ساتلي کېږي. خو مونږه ښځو کې هم جاهلیت دی، خپل حقوق هغوی نه پېژني. ځکه قرآن وایي ولهن مثل الذي علیهن، په سړو هغه حق دی چې کوم په ښځو باندې دی. د یو بل حقوق بالکل برابر دي په مونږ کې. څونه حقوق د ښځې په خاوند دي، د عمره د خاوند په ښځه باندې. اوس دا حقوق چې مونږ وپېژنو بیا اسم نشته. تر دې حده پورې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمای وایي سړو ته دا حکم دی چې څنګه دی غواړي چې یاره زما دا ښځه د زیب و زینت کوي او زه چې کور ته ځم چې دا صفا سوتره وي، نو وایي دغسې د سړو باندې هم دا حق دی چې دوی به هم صفا سوتره ګرځي، ګنده او خرابو کپړو کې به کور ته نه ځي، زیب و زینت په دې هم کوي. دا یو حق دی، د یو بل حق دی چې یاره زه خپل خاوند او بل ملګري هغه په ښه حالت کې ووینم. نو دا حقوق دي، که دا حقوق مونږ وپېژندل انشاءالله بیا شي په کتابونو د خو ښځو یو څو صفتونه لیکلي دي، یو 4 صفتونه یې لیکلي دي. وایي ښه ښځه کومه یوه ده؟ نو وایي ښه ښځه کې به دا صفتي چې د هغې په مخ باندې به حیا وي. نو د سړي په مخ حیا هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي وایي بهتره ده، او د ښځې په مخ باندې حیا بهترینه ده. نو حیا چې ده نو هغه ډېر ښه شی چې د ښځې په مخ کې حیا وي، دا یو بهترین صفت. په شان نه چې بس موبایل ته پرتی وي، سهار شي او ماښام شي او موبایل دی او موبایل دی او موبایل نه، کار کې لږ چې کوم لاس یې په کار کې وي، نو دا د بهترینو ښځو صفتونه دي. دغسې سړو له هم په کار دي چې د دې زنانو حقوق وپېژني، خپل حق وله ورکړي. نرمه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مرګ په وخت کې دا الفاظو
چې دوی سره نرمي وکړي، دوی سره احسان وکړي، دوی سره ښېګړه وکړي. د پیغمبر علیه السلام ټول ژوند هم د زنانو او قرآن چې اوچتی چې خدای پاک کوم ځای کې خپل حق بیانوي هلته د زنانو او د کمزورو یتیمانو، مسکینانو، فقراو، غریبانانو، زنانو چې کوم کمزوري مخلوق دی د هغوی حقوق بیانوي. نو چې مونږ د یو بل حق وپېژنو بیا هېڅ ګرانه نه ده، 2 ودونه هم ګران نه دي او 3 هم ګران نه دي، خو چې حقوق وپېژنو. ډېره زیاته مننه. بالکل